دا مې چې له منځه یوړ زه وتښتېدلم یوه کوڅې ته برابر شولم. فلانکي ځای کې موږ تذکره کالي مې دي پیسې دي او تذکره پاتې شوې ده دا راواخلئ. د عبدالله مور دوی هم سره ارتباط کې شول. موږ دا کیسه په 50,000 ډالره وکړله. موږ الحمدلله له هغې توپانچې سره چې دغه مقتول په قتل پرې رسېدلی یې ونیول. د قتل انګیزه او سبب شخصي امنیتي ځواکونو هغه قاتلین نیولي دي چې د کابل ښار په 8مه ناحیه کې یو کس په قتل رسولی و. نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف لري او زیاتوي یاد قتل یې د 15,000 ډالرو په مقابل کې ترسره کړی. نیول شوي په جرم تورن وایي یاد محمد حسن نومی کس یې د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د خپلو نورو ملګرو په مرسته ووژی او له یادې سیمې څخه وتښتېدل. نوم یې سبیل الرحمن دی. پرون چې کوم قتل شوی دی په همدې قضیه کې زه فهد لاټ عبدالله او د عبدالله دوی مور موږ سره په ارتباط کې وو. دا قتل شوی کس محمد حسن مخکې له دې نه یو 2 کاله مخکې یې ورې ویشتل شوی خو ژوندی پاتې و. بعد د هغې نه وروسته په دوی منډې ولان ول. نو دغه محمد حسن د عبدالله دوی مور سره بیا نه بیا باندې ارتباط درلود. بیا د عبدالله دوی مور ماته وویل چې دغسې یو تکړه نفر چې وي که څوک پېژنې چې دغه کار وکړي د پیسو په مقابل کې. نو ما ورته ویل زه څوک پېژنم ما ملګري دي زه به پوښتنه ترې وکړم که کار یې وکړه. ما بعد دوی ته وویل بعد دوی وویل چې موږ دا کار کوو. نو دې ارتباط سره موږ ما د کیسه شریکه کړه. بیا وروسته بعد دوی او لاټ دوی او د عبدالله مور دوی هم سره ارتباط کې شول. موږ دا کیسه په 50,000 ډالره وکړله. چې کله تاسو کار وکړ محمد حسن هم له منځه یو هغې نه وروسته به تاسو ته پیسې درکوی کېږي. نو د فهد توپانچه ما یو ملګري نه راخیستې وه دوی کار وکړ. نو وروسته موږ د حفظې مجاهدینو ونیولو. یاد کسان داسې مهال د امنیتي ځواکونو له لوري نیول کېږي چې د یوه قاتل جامې په هغه سیمه کې ورڅخه پاتې وي چې قتل یې ترسره کړی و. هغه د یاد کس د وژلو قضیه داسې بیانوي. زما نوم فهد دی. سبیل زما انډیوال و. زه سبیل انډیوال وم. سبیل ماته دا خبره وکړله چې دلته یو کاس دی محمد حسن په نامه دا کاس به ته څه رقم ختم کې. او ما ورته وویل چې مشکل نشته ختم به یې کوو. او ده راته وویل چې ښه څومره پیسې. مو 50,000 ډالر کیسه ورسره وکړه ما لاټ. او ورغی لاټ زما انډیوال هغه ورغی د عبدالله د مور سره کېناستو خبره یې ورسره وکړله. او خبره چې ورسره وکړله سبیل ماته ته پنچه پیدا کړله ما او لاټ ته. بس راغلو سره کیسې ته. او د دې مور سره د عبدالله د مور سره د محمد حسن پر رابطه کوو چې مونږ کله راورسېدو سره کیسې ته دی مالته سرک په غاړه باندې ناست و. او دا یې ما لږ تکیب کړلو مونږ ورته کیس ولو لاټ موټر ته ناست و او دوی کوز کړلو. د محمد حسن چې و لږ د سرک غاړه نه جګ سولو د مارکیټ شاته راووښتو. بس دلته روان و. دا یې بس مو تکیب کوو لږ چې ورنږدې شوم دا کار وکړو. دا مې له منځه یو. دا مې چې له منځه یوړ زه وتښتېدلم یوه کوڅې ته برابر شولم. هغه کوڅه کې ما کالي وایښکل. زه بیرته لاړم رشقه مې شپېشل کړه نساجۍ ته. ما د دی سره رابطه کوله چېرته یې. دی وویل چې ما نساجۍ ته در روان یم موږ یو. چې دی راغله ما هلته پیسې کې پاتې وې په کالیو کې او تذکره مې ور پاتې وه. ما دی ته وویل چې تاسو ورسئ زما کالي راواخلئ زه هم دلته درته ولاړ یم. هغه همدی هلته د 8مه حوزې مجاهدین لخوا نیول سوي وو او ما ته راغله زه یې ونیول. یو بل تن چې د خپل مور په مرسته یې دغه کار ترسره کړی زیاتوي چې له پخوا څخه یې له محمد حسن نومي کس سره عقده درلوده تر څو د هغه د وژلو لپاره یې کسان پیدا کړل. ما نوم عبدالله ده او کوم سړی چې پرون په قتل سره کیسې کې ورسېده نو ده ته وخته نه موږ مورقلانو چې دا له منځه یوسو. نه وروسته موږ سبیل سره پېژنګلي وه. ما سبیل ته خپله کیسه وکړه چې داسې کیسه ده زموږ له کورنۍ طرف نه. هغه بیا موږ ته فهد او لاټ موږ ته وښودل. بیا موږ د 50,000 ډالر مقابلو باره کې خبره ورسره وکړه چې دا کار وشي موږ تاسو ته خپل امانت سپارو. موږ دوی سره کیسې پورې راورسول. بیا یې نه وروسته چې موږ ځای پرېښوده موږ لاړو سایې نه لاړو. بیا چې فهد خپل کار کړی و بیا فهد موږ ته ویلې چې لاړ شئ په پلانکي ځای کې موږ
تذکره کالي مې دي، پیسې دي او تذکره پاتې شوې ده، دا راواخلئ. نو بس موږ د اتمې حوزې مجاهدینو لخوا ونیول شو. د اتمې حوزې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر وایي د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې دغه قاتلین نیولي دي چې غوښتل یې له سیمې څخه وتښتي. د مخابرې امریت د اطلاع په اساس باندې چې د کابل ښار د اتمې ناحیې مربوطاتو سرکسي سیمه کې زموږ وطنوال د چا لخوا په قتل ورسېده. زموږ د اتمې حوزې کشفي پرسونل بغیر له دې نه چې وخت ضایع کړي ساحې ته په عاجله توګه باندې ځان ورساو. مقتول هم په اوایلو کې مطلب زخمی و، هغه هم افغان شفا روغتون ته انتقال که چې وروسته هغه په روغتون کې ساه ورکړله. او دغه قاتلین چې په دې قتل کې دخیل خلک وو دا د فرار په حالت کې وو چې د ملګرو د توجه له وجې او د عاجل اقدام په وجه باندې په دې قضیه کې دخیل ټول خلک موږ الحمدلله له هغې توپانچې سره چې دغه مقتول په قتل پې رسېدلی وي ونیول. د قتل انګیزه او سبب شخصي او عقده‌ایي مشکل و چې په پخوا وخت کې دوی درلوده. او دغه قاتل فهدنامه یې دا مطلب یو حجرتي قاتل و چې د دغې کورنۍ لخوا نه چې دغه خپل شخصي مشکل یې موږ ته بیان کړی ده، دغه په 15,000 ډالر د دوی لخوا نیول سوی و. په دې تړاو باندې چې دغه د قتل پلان څوک چا جوړ کړی و په هغې تړاو باندې هم موږ 3 کسان نیولي دي. او یو کس مطلب فراري ده په دې موضوع کې چې هغه مطلب د موږ د ملګرو تر تعقیب لاندې ده، انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به ونیول سي. دوسیه یې موږ برابره کړې او د بعدي اجرااتو لپاره به تحقیقات جنایي ریاست ته محول کړو. د یادې حوزې مسؤلین وایي د دغه قتل په قضیه کې یو تن تښتېدلی دی چې ډېر ژر به د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شي.